السلام علیکم ملګرو زه نن غواړم تاسو ته یو داسې طریقه درښیم چې څنګه کولی شئ د یو چا د فیسبوک آی ډي ور ختمه کړو په 100% طریقانې په څلورویشت ساعتو کې به د فیسبوک آی ډي ختموي. دغه یو نوی ریپورټ دی، دې ته وژونکی ریپورټ وایي چې یو ډېر زبردست ریپورټ دی چې تاسو به وکولی شئ چې چا په آی ډي باندې ریپورټ وکړئ، هغه آی ډي په څلورویشت ساعتو کې له منځه څخه ولاړه شي. نو ملګرو دغه طریقه به تاسو په غلطه لار نه استعمالوئ. دا ویډیو مو اپلوډ کوله هم نه، خو ستاسو د فیسبوک او داسې نورو ټیلیګرام کې ستاسو د میسیجونو له لاسه زه تنګ شوم چې تاسو به هر یوه غوښتنه کوله چې بلاک ویډیو جوړه کړئ، یعنې څنګه کولی شو د یو چا د فیسبوک آی ډي بلاک کړو. ملګرو تاسو به دغه طریقه په غلطه لار نه استعمالوئ. نو راځئ ملګرو چې ویډیو شروع کړو. تر ویډیو شروع کېدو مخکې مو که زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ او په سر په خوا کې د بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسېږي. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کړو. نو ملګرو زه اوس راځم فیسبوک ته، فیسبوک راخلاصوم. هغه شخص چې زه یې فیسبوک آی ډي بلاک کوم دلته یې پناه کوم. ما په تیار سرچ کړی دی، خوشجامي نوم آی ډي ده. د شخص په زه غواړم چې فیسبوک آی ډي بلاک کړم او د یو خفه نه شي. اوس بل آی ډي ما هم پیدا نه کړه چې زه ریپورټ وکړم. ملګرو تاسو به اول ته اول به د آی ډي لینک راواخلئ، دا به په خپل آی ډي کې پوسټ کړئ. زه اوس راځم دغه زما په خپل آی ډي کې پوسټ کوم. نو ملګرو زه راځم دا به پوسټ کړم. دلته به تاسو دا اونلی می کوئ چې بل څوک یې ستاسو پوسټ ونه ویني. نو ملګرو زه دا پوسټ کوم. دلته دغه دی پوسټ شو، دلته کلیک وکوم د په آی ډي باندې، د آی ډي ته لاړ شئ. دلته رایټینګ سمثینګ ټو دا کې به تاسو د آی ډي کې څلور پوسټونه کوئ، څلور پوسټونه زما په خپل میسیج باکس کې ساتلی دي. زه اوس تاسو ته ښیم. دا څلور پوسټونه دي ملګرو ما راکفي کړي دي. د لاکډاون یعنې دا ډېر وژونکی ریپورټ دی، صدا کار کوي. نو راځئ ملګرو اول پوسټ کوو، کپي کوو یې، دلته یې پوسټ کوو. پوسټ کولو نه بعد یو پوسټ وشو ملګرو. اوس راځو دوهم پوسټ کوو. دوهم پوسټ کوو، دلته دوهم پوسټ هم وشو. اوس ملګرو راځو دریم پوسټ کوو. نو دغه دی دریم پوسټ هم وشو ملګرو. راځم څلورم پوسټ کوم. څلورم پوسټ به هم دلته وکړم. دلته یې پیسټ کوم. د پیسټ کولو نه بعد اوس ملګرو هلته دوه لینکونه دي، په دوه لینکونه ته تاسو ډسکرپشن کې درکوم. که په ډسکرپشن کې مو پیدا نه کړل بیا زموږ ټکنالوژي افغان په نوم آی ډي ده، سرچ کړئ، هلته میسیج وکړئ، تاسو ته به د ټولو د مخه دغه پوسټونه در ورسېږي او لینکونه. نو راځم ملګرو زه په هغه لینک باندې کلیک کوم تر څو یو صفحه راخلاصېږي چې په هغه دوو لینکو کې کوم یو کار وکړو تاسو به پرې کلیک وکړئ.
لږ ملګرو نیټ سلو ده، لږ صبر ورته کوو. دلته راځو دنې د پاس سر کې ځای کې ورته د هغه شخص نوم سرچ کوو پکې مینه دغه د ملګرو راواړولو دا ورته سلیکټ کوو. دلته ملګرو تاسو به تاریخ ورکوئ، تاریخ به یوه یا دوه ورځې د نن تاریخ نه مخته ورکوئ چې تر څو ستاسو ریپورټ په مکمل ډول شوی ترسره شوی وي. نو ملګرو زه دلته جولای میاشت ورته انتخابوم. جولای ده او 14 تاریخ نه 19 دی، 14 تاریخ ورته انتخابوم. رښتیا ملګرو تاسو به د هغه ايډي څخه یو سکرین شاټ هم رااخلئ د پوسټو څخه. تاسو به د دې پوسټ څخه دو سکرین شاټ واخلئ. سکرین شاټ مې واخیستو، هلته به ملګرو تاسو دا سکرین شاټ پکې ورتېنه کړئ. دلته زه فایل کې ورته انتخابوم. دا دی ملګرو صحیح شو. دلته به یو جیمیل ور دننه کوو. زه یو جیمیل ور دننه کړم. ملګرو لږ صبر وکړئ. نو ملګرو زه دا اوس سینډ کوم. د سینډ نه بعد به تاسو دغه ايډي ورځ لرئ ساعته کې به دغه ايډي بلاک شي. نو ملګرو تاسو به دغه طریقه په غلطه لار نه استعمالوئ. دا د سینډ شوله غلطه طریقه به نه استعمالوئ، په ضرورت په وخت کې به ترې کار واخلئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې خدای لږ صبر ملګرو ورته کوو. دلته دغه د ملګرو دلته یې ولیکل د 3 صفر میلیون فیسبوک یوالدني. تاسو دغه اپشن چې کله تاسو ته درکړو، زه درته وښیم دغه اپشن چې کله تاسو ته درکړو، دا لیکلي تاسو درکړو یا د سره کم صفحه درته راخلاصه شوه. نو ملګرو تاسو په دې پوهه چې تر دې دمه ستاسو د فیسبوک ریپورټ 100% سم دی. نو ملګرو زه یې ولته پر ویډیو سټاپ کوم چې تر څو موږ ته د فیسبوک یو وارې دا ریپورټ وګوري نه بعد موږ ته ځواب راکوي. زه یې پر ویډیو سټاپ. نو ملګرو په دننه سلري ساعتو کې به تاسو ته ستاسو کوم ریپورټ چې کړی دی ډېر کار وکړي او د هغه شخص ايډي به له منځه ولاړه شي. دا یو ډېر سخت ریپورټ دی، دې ته وژونکی ریپورټ وایي، د لاکډاون سره راغلی دی. تاسو ته به زه په بله ویډیو کې وښیم چې څنګه د دې ریپورټ څخه موږ خپل ايډي بچ کولی شو. نو ملګرو کوم ویډیو خوښوي ویډیو لایک کړئ.